السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محترم، ابھی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، جنات کا پیدائشی دوست، جس کا مصنف ہے علامہ لاہوتی پر اسراری. اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث ذکر کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو شیطان اس کی بیوی سے جماع کرنے میں سبقت کر جاتا ہے. بیوی حاملہ ہو جاتی ہے تو پھر ہجڑا پیدا کرتی ہے. نو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ په حواله سره لیکلي چې حیض په حالت کې څوک کور والا سره ملاو شو، نو په دې حالت کې جناب حامله شوه زنانه ښځه، نو بیا به دې نه هجړاوې پیدا کېږي. او دا که حدیث یو بل کتاب د احکام المرجان د هغې اردو ترجمه شوې ده، یو دیوبندي عالم کړې ده، جنات کے حالات اور احکامات یا واقعاتی سره کچھ نام ہے. پای کې هم دا خبره لیکلې ده، دا حدیث یې نقل کړی دی. او بیا دا هم لیکلي چې دا هجړه د جنات د نسل نه، ځکه چې شیطان ملو شو او شیطان د وجې نه حامله شوه زنانه، نو دا د جنات د نسل نه دا هجړه. بیا په هر یو خبره لیکلې ده، تحقیق پکار دی. نو دا ویډیو چاته مو رسي نو هغه دې باندې لږ تحقیق وکړي چې دا حدیث د کومې درجې د صحت په حوالې سره، نو بیا آګاه هم کړي، کمنټ کې مو وایي. والسلام علیکم.